انسانان اسکي ماشومان هر شی د دنیا دا زندګي چې دغه الله پاک ټوله په اوبو باندې روانه کړې ده د ټولو نه لوی ثواب چې دی هغه اوبه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جولای 9 تاریخ ده. موږ د خدماتو کارمندان د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ کې قرار لرو، کلمانیو کلي کې. البته زمونږ اهل خیر خویندو او ورونه د اروپا نه کوم مرسته د صدقه جاریه د سا کیندلو له خاطره چې استولی و خدمات دفتر ته موږ ویشو کولی خوشبختانه دغه سا حفرې کو یا وی باسو دغه خپل هموطنانو ته کلیوالو ته ماشاءالله دغه ګټه اخیستنې ته وسپارېده. دوی ته زه لومړي سر کې تبریکي وایم. الله تعالی دوی ته د نیکو مبارکي او الله تعالی زمونږ د هغه ورونه او خویندې کوم مرسته چې خدماتو دفتر ته استولی و خپل دربار کې قبول و منظوري کې الله تعالی د دغې صدقې جاریه په واسطه دوی ته په مال په عمر کې اوږد برکت مننه کوو چې موږ په کلي کې څاه ویستله او دې نه به مدرسه او دا خلک استفاده کوي. الله یې به نور توفیق ورکړي چې کلي کې نور هم څاګانې وباسي. زموږ کلي دپاره دغه عمیقه چاوواله د دې نه موږ ډېر راضي یو. د دې نه زموږ دغه تقریبا چې 50 شپېتو شاوخوا کې کورونه کورنۍ د دې نه ګټه اخلي. دا خوا کې جومات دی، مدرسه ده، دا هم ترې ګټه اخلي. موږ ډېر راضي یو. ډېره مننه کوم چې موږ په دې کلمانۍ کلي کې داسې ژوره څاه وکړله او د دې څاه څخه د کلي ډېر خلک استفاده کوي. نو الله دې ولا فایده مو الله دې دې له اجر او ثواب انجینر صاحب زموږ مېلمه دی، دم کې ډېره منډه کړله وله الله پاک دې د خدمت د انجینر صاحب نه په خپل دربار کې قبوله منظور کړي. الله دې همیشه لپاره داسې خلک پیدا کړي چې زموږ د غریب ملک افغانستان سره زموږ د ولایت سره خصوصا د څوکۍ سره د خوشحالۍ